موږ پروګرام د مخه چې د یو ساعت کوم څه چې موږ په بلندي کې لیکلي وو ځنډېدلی ده، د هغه له کبله بیا هم بښنه غواړو په ډېر درنښت تاسو څخه. خو څوک وو چې مخکې هم یو بله د فاتح پروګرام و، نو ملګري هلته تر اوسه پورې په لاره دي، لا نیم نه دي رارسېدلي، خو بیا هم موږ خپل پروګرام په دې ځای کې پایلوو. د پروګرام د پای لپاره به د قرآن پاک عظیم الشان د کلام الهي په خاطر محترم قاري صاحب نظري صاحب راوغواړو. هغوی پروګرام به باقاعده د تلاوت کلام پاک نه شروع کړو. قاري صاحب نظري محترم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. ټول په جمع دعا وکړئ د مولانا خانزیر صاحب او د ځوان شاعر انقلابي ځوان ګیلمن جانان کلیم دی، الله دې ورته مغفرت نصیب کړي او الله دې د جنت الفردوس دایمي مکین وګرځوي. الله دې دوی کورنیو ته، د دوی دوستانو ته، د دوی مینوالو او پیروانو ته جمیل صبر نصیب کړي او الله دې دوی برکتونه د دوی د کورنیو د ژوند ملګري کړي. څومره چې د لر او بر افغانان شهدا دي، الله دې ټولو ته د درجات عالیه نصیب کړي او الله دې دغه بېامي زموږ او ستاسو د سیمې او د منطقې نه لرې کړي او الله دې زموږ او ستاسې دغه سیمه، دغه ټول وطن په امن او په سوکالۍ باندې ښایسته او ښېرازه کړي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. د محترم قاري نظري صاحب څخه ډېره زیاته مننه. اوس به د ملي سرود لپاره د محترم عبدالعزیز مهربان صاحب څخه هیله کېږي چې هغوی د افغانستان د ملي سرود او د کاناډا ملي سرود پیل کړي. دغه په احترام باندې ټولو ګډونوالو څخه هیله کېږي چې په خپلو ځایونو باندې ودرېږي. Glory
عزیز مهربان صاحب څخه ډېره مننه. د پروګرام په دې برخه کې د پی ټي ایم مشر محترم ډاکټر رحیم سیال صاحب ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې تاسو ته د دې ونډې په ارتباط باندې خپله پرانیستې وینا واوروي. محترم ډاکټر رحیم سیال صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېرو معززو مېلمنو، خویندو، ورونو، کشرانو، مشرانو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېر زیات خوښ یم چې نن یو ځل بیا په داسې یو تحریک کې اشتراک کوو چې زموږ او ستاسې د ملت ټولې برخې کور کړي دي. محترم عبدالاحد مومند چې دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو فضانواز ساینسدان او د افغانستان نه بلکې د سیمې په سطحه باندې په هغه وخت کې فضا ته تلونکی یو عالم و. د محترم مولانا خانزیب چې یو دیني عالم و، د هغه فاتحه او دلیل ته موږ او تاسې نه ناست یو. د هغه تر څنګ یو ملي شاعر چې د شاعر ژبه یې استعمالوله، د پښتون د ژغورنې د غورځنګ بلبل محترم ګیلمن شهید د هغې تلین دی چې د شاعرۍ برخه یې نیولې ده. محترم شاپور زدران چې زموږ او ستاسې د لوبو د میدان اتلو موږ ته یې خوښیانې راوړي دي، موږ او تاسې ته یې ډېرې زیاتې ښې شیبې راښودلې دي. نن د هغې تلین ته د هغه فاتحې ته موږ او تاسې ناست وو. همدارنګه تراب صاحب چې زموږ او ستاسې د سیمې یو خوږژبی او وطن دوسته شاعر و. ورونو، دغه زموږ او ستاسې نننۍ کومه ناسته دا تلین دا فاتحه چې ده، دا نسبت نورو فاتحه او تلین ته فوق العاده فرق کوي. ځکه په دې کې موږ داسې د وطن یو پیاوړي کسان لرو چې هغوی واقعا د وطن د پښتنو د سیمې د ازادۍ دپاره خپل ځانونه قرباني کړي دي. شهید ګیلمن د کوزي پښتونخوا په خاوره رالوی شوی یو زلمی ځوان چې هغه وخت کله چې دی د ځوانۍ جذبې ته رسېږي، په ده باندې پوهېږي چې زه په دغې خاوره باندې استعمار شوی، زما خاوره د پاکستان د جابر نظام په واسطه باندې مستعمره شوې ده. د هغه نه وروستو دی د خپل وطن سندرې ویلې، هغه وطن چې دی د خپل پلار او د نیکونو یادوي. دی همیشه د افغانستان د کرکټ د ټیم بریاوو ته به یې خوشحالیانې کولې. موږ او تاسې په سوشل میډیا ګورو. دی هېڅکله د پاکستان بیرغ په ور نه دی اچولی. دی همیشه د خپل ګران افغانستان درې رنګه بیرغ په اوبو اچولی. همدا یو شعار به و چې لر وبر یو افغان. او دی د لوی افغانستان ارمانجن له دنیا راوړ. د ده غټه آرزو دا وه چې افغاني پاسپورټ ولري او کابل ته یو ځل لاړ شي او دغه خپله خاوره ښکل کړي. دی د همدغې جرم په بدل کې زموږ او ستاسې د ازلي دشمن پاکستان په واسطه باندې شهید کېږي. خو د ده شهادت ساده خبره نه وه. د ده شهادت دومره تغییرات منځته راوړه چې د پاکستان نظام اسټابلیشمنټ په دې باندې پښیمان و چې ولې موږ داسې دا کار وکړو. ده په خپل مرګ باندې افغانانو ته دومره خدمت وکړ چې ټول یې سره راټول کړه، یو سټیج ته یې راوړه. خصوصا پی ټي ایم کې ډېر زیات قوي شو. د دې تر څنګ مولانا خانزیب خدای بخلی د منبر ملا و، داسې ملا چې همیشه یې د حق چغه وهلی وه، همیشه یې د افغانیت غږ کړی و. هغه که چېرته تاسې وخت لرئ د شتمنې پښتونخوا په نامه باندې کتاب دی ویلولی، تاسې به په هغې کې د پاکستان د جابر او مرتد نظام
هغه پلانونه چې دوی په پښتنو باندې عملي کړي دي تاسو ته په ډېر ښه شکل سره دغه کړي تشریح کړي. حتی د پښتنو معدنیات دا خو ډېره غټه خبره ده. حتی د پښتنو په سیمو کې د اوبو جذبولو لپاره چې دوی کوم بوټي کېنولي دي چې په سلهاو لیتره اوبه هر کال څکي، دې تر دې پورې خرڅه کړې ده. تاسو یو ځل د مولانا دا کتاب ولولئ. دا مولانا هغه مولانا و چې قوم پرستي د قرآن او د حدیث له رڼا موږ تاسو ته تشریح کړې ده. داسې ملا چې معتصبوالی او قوم پرستي سره ولې دا عالم یې هم موږ ته ووژه، دا عالم یې هم موږ ته شهید کړ. زموږ استاسې دا یو خبره باید واضح وو چې پاکستان زموږ استاسې دشمن دی. نه مو عالم پرېږدي، نه مو شاعر پرېږدي، نه مو ماشوم پرېږدي، نه د وطن څومره خاورې موږ او تاسو ته پامباري کړي. د دې په خلاف باندې راولاړ شوی غورځنګ پی ټي ایم اوس په کوزه پښتونخوا کې کوم حالت لري. په بره پښتونخوا کې خو څوک د خولۍ ګرځولو اجازه نه لري، نوم اخیستی نه شي. ولې په کوزه پښتونخوا کې په هغوی باندې کویدات یو دهشتګرد تنظیم معرفي شوی دی. دا اوس زموږ مخکښ ټول مشران په مابس کې دي، په زندانونو کې دي او په داسې قسم ظلم ورباندې کوي. که تاسې د هغوی کیسې واورئ، داسې قسم ظلم ورباندې کوي خو هغوی د خپل خپل مېړانه او کوم شعار چې دی د هغه نه ګرځېدونکي دي. دا اوس زموږ او ستاسې مشر په کومو حالاتو کې شپې ورځې کېدلي، د هغه روحیات بیا هم لکه د غرو رقبي دي. د پیوستون د بخښنه غواړم د پی ټي ایم دغه غورځنګ چې دی دا موږ او تاسو ته ضرورت لري. په کاناډا کې، په امریکا کې، په جرمني کې، په لندن کې، په دې ټوله دنیا کې دغه څلور ستر د غورځنګ څانګې دي چې خارج ته دغه نه جوړي د وطن نه، زموږ او ستاسې د لر بر وطن نه. دغه په کاناډا کې دا غورځنګ چې دی دا ستاسې مرستې ته ضرورت لري، دا ستاسې پیاوړتیا ته ضرورت لري. موږ یې شخصا زه یې په پاکوالي باندې قسم خورم، په والله دومره پاک غورځنګ دی. موږ د دې ضرورت نه لرو چې اوس چاته توضیحات ورکړو، چون دغه 2 کاله زه پکې خپله کار کوم. بار بار مې له مشر سره خبرې کړي دي، بار بار مې له مشرانو سره خبرې کړي. دومره سپېڅلتیا او رښتینولي چې په دې غورځنګ کې ده، د افغانستان په تاریخ کې به داسې نه غورځنګ بیا راشي او نه تر اوسه پورې راغلی دی. نو د دغې سټیج نه زه دغه د پی ټي ایم د مسؤل په صفت باندې دغه ځوانان، دغه غرونه، دا مشران چې دلته ناست دي له موږ سره تر خوا اوسئ. موږ ټوپک په لاس نه لرو، زموږ په لاس کې حتی چاړه نشته دی. موږ د خپل د ازادۍ سندرې وایو، موږ د خپل افغانیت غږ جګ کړی دی، هغه غږ چې تر اوسه پورې په تاریخ کې چا نه دی جګ کړی. زموږ او ستاسې هغه افغانان چې په کوزه پښتونخوا کې اوسېږي په ډېر بد شرایطو ژوند کوي، هر څه یې اخیستی دي. مکتب پنجاب محاصره کړی دی، خپله ژبه پې یادوي، صنعت یې اخیستی دی، هر څه یې اخیستی دي. زموږ او ستاسې هر عالم که عالم دی که تر هغه دغه پورې تر ماشومانو پورې راته ووژل. دا اوس په کوټه کې چې کومې ډرامې روانې دي زموږ او ستاسې پښتانه ځوانان وژني، دا ټول د پاکستان دسیسې دي. نو زه ستاسې ډېر وخت نه نیسم، په اخره کې ستاسې نه یو ځل بیا مننه کوم، کور مو ودان، الله مو آباد لره. او دغه یو غوښتنه په اخره کې بیا له تاسې نه کوم چې موږ سره لاس یو کړئ، راځئ چې موږ او تاسې دا خپله غږ، دا د پی ټي ایم غږ، دا نړیوال د میډیا په ذریعه باندې، د ناستو په ذریعه باندې، د مجلسونو په ذریعه باندې، تر څو زموږ او ستاسې دغه لر او بر وطن کې د امن نارې راشي، امن راشي، سوکالي راشي او موږ او تاسې په ارام او سکون سره ژوند وکړو. ډېره زیاته مننه. کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، کوم ژوندی د ازادۍ د اتڼ برخه به یم، که چیرې مړ شومه نو زیری به تر ګوره راوړئ. د محترم ډاکټر صاحب څخه ډېره زیاته مننه چې هر اړخیزه وینا یې وکړله
اوس هم بلنه ورکوو د پیوستون ټولنې قدرمن مشر یار محمد نعیمي صاحب ته چې راشي خپله وینا دلته ویناوو ته ګډونوالو ته وکړي. محترم مشر ډاکټر صاحب نعیمي. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو درنو مشرانو، کشرانو، ځوانانو، خویندو او وروڼو ته سلام، درناوی. خبر نه وم چې زه هم د سټیج یو برخه یم، څه خاص آمادګي هم نه لرم، خو حقیقت ډېر روښانه ده چې په بره افغانستان کې وي که په لر پښتونخوا کې وي، هره خوله چې د هېواد د ازادۍ د ملت د ښېرازۍ لپاره پورته شوې ده، هغه ډېر ژر خاموشه شوې ده. داسې فکر بعضې خلک کوي چې په بر پښتونخوا کې خلک آزاد دي چې هر څه شی ویلی شي. داسې نه ده. ډېر ښه مثال یې مطیع الله تراب ده. هغه خو په لره کې نه و، په بر پښتونخوا کې و، خو د هغه ملي ترانې، د هغه وطني احساس د دې باعث شو چې نن زموږ تاسو په منځ کې نشته. زما په نظر باندې زموږ پښتنو یو غټه کمی دا ده چې موږ رسک نه احساس کوو، خطر نه ارزیابي کوو چې څنګه کولی شو چې خطر حد اقل ته راوړو. ښه مثال یې ګیلمن ده. موږ تاسو ټول په دې پوهېدو چې ګیلمن ډېر یو بې پروا نیشنلیست و. هغه څه یې ویل چې هغه یې په زړه وه، خو په موږ کې دا سنجش نه و چې دا مو څنګه ساتلی دی. موږ باید خپل قهرمانان ژوندي وساتو. هغې چې زموږ په مابین کې نشته، لکه هره ورځ یې موږ وستایو، ښه خبره ده، خو په میدان کې زموږ بری تنا په ستایلو باندې نه پوره کېږي. میدان کې باید موږ قهرمانان ولرو، دغسې قهرمانان چې لکه ګیلمن و، لکه چې تراب و، چې یا مولانا خانزیب و. باید د داسې قهرمانانو تر شا ودرېږي. ملت یې باید تر شا ونړوي، ملت یې باید وساتي. پوهېږو خطر ورته شته ده، دوی دا خطر احساسوي کړی ده. تاسو به د تراب صاحب هغه اورېدلي وي، انټرویویانې به مو اورېدلي وي چې کراتو یې ورته خبرداری ورکړی و چې ژوند د خطر کې ده، دا خبرې بندې کړه، دا شعرونه دا د وطن او د پاکستان په ضد دا خبرې بندې کړه. ولې هغه نه شو کولی، هغه نه شو کولی چې دا خپل احساس په زړه کې قلف کړي. نو همدا وجه وه چې ISI هلته لاس ورسېد او رسېږي. مطمئن اوسېږئ چې ISI اوس هم په افغانستان کې خلاص تړل ګرځي. که هر بل څوک داسې پیدا شي لکه تراب غوندې، عمر به یې ډېر لنډ او هغې ملامتیا یې په موږ تاسو ژوندیو ملت باندې چې موږ یې تر شا نه یو ولاړ، موږ یې محافظت نه شو کولی. یو څوک چې د یو خپل قهرمان محافظت نه شي کولی، هغوی ته قهرمان پکار دی. ځکه موږ په ټوله ورځ همدا جنازې چې کوو، زه فکر کوم چې نور دې وخت راغلی ده، هغه ترس او خوف چې د ISI له لاسه په کوزه پښتونخوا کې و، هغه نور مات شوی ده. ملت سترګې واضح شوي دي، خوب نه راویښ شوی ده. اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې موږ خپل قهرمانان هغوی چې تللي دي وستایو، او هغوی چې زموږ په مابین کې دي یا راټوکېږي، نوي میدان ته راخیږي، د هغوی محافظت وکړو.
که نه وي دا جنګ به ډېر کلونه ونیسي موږ نه به ډېر ښکلي ځوانان ښکلي قهرمانان به زموږ له لاسه راشي. زه یو ځل بیا دې قهرمانانو ته دا چې 5 کسان دلته تصویرونه شته ده او هغه قهرمانان چې د هغوی نوم هم چا نه ده اورېدلی فقط د وطن په نوم د ملت په نوم شهیدان شوي دي. هغوی ته هم د لوی خدای څخه جنت فردوس غواړم. ټولو هغه شهیدانو ته چې پېژنو یې که یې نه پېژنو الله دې هغوی ته جنت فردوس ورکړي. ستاسو د توجه نه یوه نړۍ مننه. محترم جناب محمد رئیس څخه ډېره زیاته مننه. د پروګرام په دې برخه کې د افغانستان مشهور څېره ښاغلي شینکۍ کروخېل صاحب ته چې په افغانستان کې په کاناډا کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پخوانۍ سفیره وه او د افغانستان په پارلمان کې د ولس استازې وه. هغوی ته په ډېر درنښت بلنه ورکوو چې راشي د پروګرام په دې برخه کې خپلې خبرې وکړي. او نور باندې ټول استعمار ظلم او ذلت مګر په دې نیز باندې څنګه چې د یوې سره د څېرې لري که هغه عبدالاحد مومندو د دې ستورمزلي په برکت پښتو هغه څلورمه ژبه ده چې له سپیس نه ځمکې ته پرې خبرې وشوه. دا زه فکر کوم چې د افغان ملت لپاره یو ستر ویاړ دی. همدارنګه که زموږ شاپور زبران چې نوی په حق ورسېده هغه ځوان دنګ کرکټر و چې د له برکته افغانستان ځینې لوبې وګټلې او په بین المللي میدانونو کې د افغانستان بیرغ ورپېده او افغان ملت یې په بل نوم باندې دنیا ته وپېژانده. شاعر ګیلهمن شاعر هغه صرف یو شاعر نه و، هغه ښکلا رومانس ته شعر ته وایي. دا یو فکر و، دا یو شعور و. ګیلهمن یو ډېر غریب یو ادنا انسان و، د هغه فکر شروع هغه له پیچلي نه پورته هغه په هغه خود آگاهی باندې رسېدلی، هغه په دومره په دقت باندې ټول استعمار تشخیص کړی و چې د شعر په ژبه داسې الفاظ سره داسې لوبه وکړله چې د ده په یوه شعر باندې زه فکر کوم چې ټول استعمار دنیا ته وپېژانده، خاصتا افغان ملت. د دې شاعر د برکت د اشعار او د افکار له برکته اولین ځل ده چې فکر کوم چې د افغانستان بیرغ په محکومه پښتونخوا کې پورته شو. د دې شاعر له برکته د افغانستان ملي سرود اوس په پښتونخوا کې د دوی په برنامو کې غږول کېږي. ټول استعمار فکر وکړ چې د یوه فزیکي هست
تو هغه فکر، هغه شعور، هغه آگاهی چې د ولس ته ورکړله هغه نشي حذفېدلی. د په مرګ باندې اولین ځل زه فکر کوم چې دا نوبت افغان پیروته به راټول شو او د په دوی باندې ویجا شول. همدارنګه مولانا خانزی چا چې منبر خپل کړ او له هغه ادرس دی پښتون ټبر دی دا آګاهي ورکړه چې په کومه خزانه چې پروت دی په سره کم کار څخه لوټ کېږي، ته څنګه کارګرۍ ته هڅول کېږي او چېرې کېږي. ته باید آګاه شې، هوښیار شې، خپله شتمني وپېژنې، ځان ورسې تر څو د ستا په بډاینه کې، د ستا په پیاوړتیا او ځواکمنتیا کې ستا شتمنۍ چې ته خپله تصمیم ونیسې او خپله یې وکاروې. چې دا د ټول استعمار لپاره چې داسې شخصیتونه که عثمان کاکا و که هغه ګیلهمن وزیر دی و او که دا مولانا خانزی همدارنګه ارمان لودي باندې کسان دوی چې هغه خبر راپورته کړي، هغه سوالونه راپورته کړي، هغه ځوابېدلی ملت راویښوي، آګاه کوي او هڅوي د دوی لپاره کابل د برداشت نه ده. په همدې خاطر باندې دوی ډېر بېشرمانه او مظلومانه یې په شهادت ورسول. د نعیمي صاحب خبره زه تاییدوم چې دا ملت به داسې خاموشه پاتې نشي. کله موږ په نوم د لر و بر سره تقسیمېږو، کله موږ داسې افراطي څېرې پیدا کړي. تاسو وګورئ چې دا ټول استعمال ولې ملا فضل الله یا ملا راډیو نه تورونه ځکه چې غوښتل چې پښتون ملت همدومره افراطیت ته ودرېږي چې به بیا همیشه د پنجاب مختلفه ځي کشمیر کې به ځان روښانه کوي او یا به کابل نه دودونه پورته کوي څنګه چې جنرال اختر د افغان څوک کوي. په همدې خاطر باندې مکتبونه یې ورته وکړل، دوی په اختیار کې وه. د پنجاب ته به جنرال تلو، هغه سره به یې معاملې کولې. ګیلهمن وزیر چې سخت ژبه درلودله او قلم یې درلودله او ولس یې رایې کول، په حقایقو یې خبرول او خپل مشروع حقونه یې غوښتل. هغه نه ډارېدل، خو ملا فضل الله څخه یې ګران ریاست ملاتړ وکړ او تقریبا 10% جغرافیه یې په اختیار کې پکې یو زیات سرتیفیکټ یې کولی شي. نو دا ډېره مهمه ده چې کوم وضعیت کې چې نن افغانستان قرار لري، کوم وضعیت کې چې نن افغان نجلۍ د دې حق نه لري چې تعلیم وکړي، ځکه چې پنجاب له دې نه ډارېږي چې هغه به سبا ګیلهمن وزیر مرکز کوي، سبا به د مولانا خانزی باندې شخصیتونه زیږوي او هغه به بیا د پنجاب په خوا ورته ودې نه نیسي او نه به خپل سړک ورانوي او نه به خپل بند الوزوي او بیا به خپل جنرال ودروي. یا همداسې د دې چې دوی باندې کسان پکار دی چې هر نشنلیست قامپاله وطنپاله څوک چې په ملي ګټو باندې خبر یا خپل حقونه غواړي په یو باندې یا په بل باندې د دغو کسانو د دغو تحریکونو لارې به هغه نه پاتې کېږي. زه فکر کوم چې زموږ جغرافیه واقعا په خطر کې ده. موږ په دومره ساده نیولې ده، دومره ساده نه ده. کوم وضعیت چې افغانستان په کوم افراطیت چې افغانستان روان ده، د دې قیمت به موږ څو لسیزې به ورکوو. که موږ سره یو نه شو، که موږ خپل پیام دنیا ته ونه رسوو، موږ دنیا په حقایقو باندې خبره نه کړو. کومه لوبه چې ټول استعمار یې د پنټاګان په مرسته یې د نورو ځایونو په مرسته مخته دی، فکر کوم موږ د افغانستان سره ستره جفا روانه ده او موږ فکر چې کوو چې دا والا یا پښتون حرکت نه ښه دا د پښتون سره جفا ده، دا د افغانستان سره جفا ده، دا د افغان ملت سره جفا ده. باید چې موږ افغانستان وژغورو، موږ خپل مشران وژغورو، موږ هغه څوک چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو د پښتون یو د انساني ژوند لپاره هلې ځلې کې باید واقعا د هغوی درناوی وکړو، د هغوی په لمانځغونډه کې ګډون وکړو، حمایت وکړو، څنګه چې د پي ټي ایم د کاناډا مشر وویل. زه فکر کوم ما پروس کالم موږ ډاکټر ځوان ډاکټر ته ویلو چې موږ دې نقصو ته ضرورت لرو، په مسایلو باید خبرې وکړو، هم باید کار وشي. کم از کم که موږ کاناډا کې ځینې سیاستوالو سره دغه موضوع خو کم از کم له اوس نه شي وروسته په دې مسایلو باندې باید هغوی خبر شي او هغوی ته وویل شي چې په
څه روان او په بلوچستان کې څه روان مهرنګ د بلوچ کوم واقعیت کېدل زه فکر کوم دا خلاف د انسانیت د مېرمنې د یو مشروع غوښتنې په خاطر باندې څه رقم دې غواړي چې خاموشه نو تاسو ټول په یو مسؤونه ملک کې خبره اورېدل کېږي کم از کم د کاناډا سیاستوالو سره د ټول استعمار په خاطر باندې خبرې وشي او دا ټوله څېره باندې روښانه وشي په دې هیله چې افغان ملت نظم سطحې خود آګاهي ته ورسېږي او خپل وطن کې ژغورنې او د انساني ژوند کولو لپاره سره یو شي او خپل اواز نړۍ ته ورسوي تاسو ټول نه مننه او په آخر کې غواړم چې ووایم چې نعیمي صاحب زموږ ستاسو یو پیاوړی ورور یو مشر ویدبي دوم وار د ښاروالۍ کونسل ته کاندي چې هم مالي مرستې ته ضرورت لري او هم د ستاسو غوندې فکري انسانانو کار ته ضرورت لري چې تاسو په ویدبي په دوم وار کې که څوک پېژنئ هیله مې همدا ده که هغه افغان وي که هغه سعودیشیانو څوک وي که هغه سپین کاناډایانو څوک وي خو باید موږ په مخه باندې واخلي ځینې رضاکات کارونه وکړئ ثابته کوي چې موږ هر افغان په هر میدان درېږي یوازې نه پرېږدو د شی درېږو تر څو پورې هغه دا پروسې ترلاسه کړي او دا به هغه ولینې پلې وي چې ځینې افغانان یې طی کړي تر څو پورې د کاناډا پارلمان بیا د افغانانو وکیلانو څخه ډک شي او د افغانستان لپاره خپل حمایت ملاتړ د کاناډا له ادرسه اعلان کړي هیله ده چې نعیمي سره ودرېږي او حمایت یې کوو او ساده یې تېرنه کړي دا زما ستاسو نه جدي دوستانو چې د پیاوړو شهیدانو د هغوی د یاد د هغوی د فکر د درناوي په خاطر نن غوښه جوړه کړې ښه ورځ زه په خپل قوم باندې مین زه له خپل قومه په تنګ نه ګزاره ورسره کېږي نه بې قومه کېږي د ټولو ګډونوالو ډېره زیاته مننه چې د ستر شهید مولانا خانزیب او د ستر شهید ګیلهمن وزیر په شهادت غونډه کې مو راسره ګډون کړی دی او ویاړ مو راته کړی دی شهید ګیلهمن وایي چې وایي کله چې پر پښتنو سرونه کېږدو هله به یې باور شي چې موږ د دوی د سرلوړۍ لپاره مبارزه کوله او که په دې باندې موږ اوس پوهېږو یا وروسته پوهېږو دا به هم زموږ د پښتنو لپاره غنیمت وي ډېره زیاته مننه کور مواد د غونډې په دې برخه کې د افغان ټولنیزو خدمتونو د مرکز غړی او د کډوالو د برخې کارپور ښاغلی زړور خان مفکر صاحب څخه هیله کېږي چې راشي او خپله اړوند موضوع له ستاسو ګډونوالو سره شریکه کړي زړور خان مفکر په نامه د هغه خدای مې دا بیان دی چې اورمي په غرونو کې سبحان ډېره ډېره مننه اگر زه خو د خبرو په نیت هم نه راغلی او خبرې کولی هم نه شم خو د مشرانو په اصرار باندې یو څو خبرې کوم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مولوي صاحب ته ناست دی قاري صاحب انما الاعمال بالنیات ټول کارونه د بدن په نیت باندې که چېرته نیت صفا وي منزله صفا دی پیټیم وسپېڅلې لاره د پیټیم لاره ډېره وکړه او دغه پیټیم د هېچ چا شخصي ملکیت نه دی د ټولو افغانانو مشترک ځای دی او ټول باید د دې ملاتړ وکړو او د دې سپېڅلې لارې لپاره باید هڅې وکړو خوشحال خان خټک وایي چې البته شعر خوشحال خان خټک دی رحمان وبایي چې دا جهان قصابخانه کړه خدای و ما ته پایبسته ولاړ په اولې د قصاب یو نن سبا چې موږ ګورو خصوصا په پښتنو کې د پښتونخوا کې هر سړی راپورته کېږي د سر سړی هغه وژل کېږي په هر فکر باندې خانزیب خو په پی ټي ایم کې ولو خانزیب خو د عوامي نیشنل پارټۍ کس هغه ولې ووژل شو خو فکر یې دغه پښتنو د یووالي د پښتنو د پرمختګ لپاره ځکه ووژل شو نو په هر وخت کې چې په موږ فکر راپیدا کېږي فکرونه وژل کېږي ځکه فکرونه چې دي هغه نور فکرونه پنځوي او
منځه ځي. موږ چې د پښتنو په سیاست کې ګورو وکیله صاحب ته ناسته زه په سیاست پوهېږم نه، خو زموږ سیاست دومره پاک سیاست نه دی ده، خو دغه لارې د تحریکونه چې راځي دغه سپېڅلي تحریکونه ځکه د ولس نه راپورته کېږي، او کله چې یو شی د ولس نه راپورته شي هغه بیا پاکې سپېڅلي او طرفداران پیدا کوي. عبدالحمید بابا وایي چې ښېښېګري به چې سپکې لکه درب، که مولای په خپل فضل به ومزنه کړي، ښېښېګري به چې سپکې لکه درب. زموږ د افغانستان یا په منطقه کې به هغه سیاسیون چې د هغوی لاره پاکه نه وه، د هغوی د جهاد په نوم باندې یا وروسته د هغې نه د افغانستان ملت حق هو راوښتی او رسول الله د ملت ته اوس ښکاره شوي دي، د هغوی په لاره چې دا غلطه لاره وه، هغوی ټول ملت اوس پېژندلي دي، د هغوی په ستګ هم نه کېږي، ځکه پېژندل شوي شخصیتونه چې دي هغه دوباره بیا نه ازمېیل کېږي او ازمېی شوي دي. نو زموږ ستاسو هدف دا دی چې انشاءالله د پی ټي ایم طرفداري به کوو، د پی ټي ایم پاکه لاره ده، د منظور پښتین پاکه لاره ده او دا سپېڅلې لاره ده. پروګرام په دې برخه کې پی ټي ایم د حقوقو د څانګې محترم مشر ډاکټر مزمل شاه صاحب ته په درنښت بلنه ورکوي چې هغوی راشي او خپله وینا واوري. ډاکټر مزمل شاه صاحب. ټولو ګډونوالو ته، مشرانو او ټولو کشرانو ته ډېر ډېر هرکلی وایم او خوشحاله یم چې نن زه ستاسو په منځ کې ولاړ یم. موږ خو کله هم چې دا مشران وینم یا دا خپل همزوی ملګري وینم، ډېره پته لرم دا موږ په هغه مکمل عاویل کوو چې په غم وي، د چا پلون منځل کېږي، په یو جنازه باندې اکثر سره شریکېږو. موږ په داسې یو خوشحالۍ باندې کله هم رایوځای نه شو چې موږ هلته کې د خپل پښتونخوا د خپل د پښتون وطن افغان وطن اتن جوړ کړو، میله جوړه کړو، خوشحالي ولمانځو، سره غاړې غاړې شو. هېڅ مو داسې ونه کړل. د هغې وجه صرف او صرف یو د پاکستان بادار او د پنجاب استعمار دی چې د دغه بادار نه زموږ د سر سړی چې راوچتېږي، که هغه د عوامي نیشنل ګوند وي، که هغه د پښتونخوا ملي عوامي پارټي وي، که هغه د پی ټي ایم د لارې دی، حتی تر دې پورې د جمعیت علما اسلام هغه خلک چې دوی د پاکستان د بیرغ دپاره او د پاکستان د آیسای دپاره او د پاکستان د زنده‌باد دپاره ځان مړ کوو، هغه خلک هم مړه کړل. کله چې پاکستان ته دا پته ولګي چې دا پښتون سړی په ده باندې 2 نفر راغونډېږي، 2 نفر د ده لاندې راځي، په خدای قسم دی که دا دې په کور کې مړی وکړي دا به وژني. کله ده ته پته ولګي چې دا سړی د شعور سړی دی، د شعور سړی نه دی، د شعور سړی نه وژني، تا نه چې وژني د شعور سړی به ده نه وژني، تا نه به موږ ته په خپله ژبه کې وایي د ګوتې غمې ده نه وژني، تا نه عام سړی مار نه وژني، هغه ته پته ده په ده خلک نه راټولېږي، خو هغه داسې سړی وژني چې ګیلمن غونته کې سړی وژني، هغه داسې سړی وژني لکه څنګه چې مولانا خانزیب دی هغه په خپله شتمنه پښتونخوا په کتاب کې وایي چې خدای پاک په سوره رحمان کې 80 نعمتونه خدای ذکر کړي دي او موږ له خدای پاک 10 نعمتونه راکړي دي. نو غربت د خدای د طرفې کله هم نه وي، غربت انساني دی. دغه د شتمنې پښتونخوا خلک، د شتمن افغانستان خلک در په در خاورې په سر ګرځو، په ډوډۍ پسې د ډوډۍ درک مو نه لګي. دا صرف او صرف وجه څه ده؟ وجه دا ده چې په منځ کې د شعور سړی یا خو یا یې راته پنجاب وژني، د پاکستان آیسای وژني، که نه بیا موږ خو خپله خو یو زنده‌باد تربوران خو یو موږ خو بیا پخپله وژنو. نو موږ به دا ټول تربګنېنې، دا ټولې تاوتریخوالې، دا ټولې دا دښمنانې دا به موږ شاته کوو د دې ملت دپاره، د دې قام دپاره، د راروان نسل دپاره. دا به موږ یو کېږو او دا به موږ کوو. ځان خبرې راغونډومه خو صرف دومره خبره دی د بر وطن د خپلو مشرانو او کشرانو ټولو ته کومه. دلته په دغه خپل دغه شته وطن کې دغلته د دې خلکو پښتونخوا
موږ ته مخامخ ته د دښمن زموږ سره په ګاونډ کې دی، دښمن زما سره په یو کوڅه کې دی. دغه پنجابی دغه استعمال که په خپله نه دی، خو د هغه سړی زما په دفتر کې ناسته دی، د هغه سړی زما ته په سکول کې ناسته دی، د هغه سړی ما ته په کالج کې ناسته دی. دغه خبره خو زه کوم هلته یا دا خلک را پاڅوم، زه د مامۍ سره زیات مخامخ یم تاسو سره. خو تاسو ته یو خواست دی، د بر وطن افغانانو ته مې یو خواست دی، تاسو راپاڅئ د خپل بچي ته چې غوږ کې اذان کوئ چې پیدا شه ولو ته دا مه وایه چې الله اکبر، د دغې نه مخکې یو بل شی لازم دی. په دې خاوره پوه که په کومه خاوره چې ته پیدا شوې دا ستا د پلار نیکه خاوره وه، په دې به راوزېږېدلې، په دې به غټېږي او په دې به مرې، همدا ستا خاوره ده. دا خاوره چاته مه ورکوه، دا نه د طالب ده، دا نه د عیسی ده، دا نه د والله په شاعر باندې خو د ګیله شعرونه رانه نه راځي، خو د ګیلمن په حواله به صرف یو دوه خبرې وکړم. ګیلمن د هر یو انسان یو څه فن یو فن داسې زده وي چې په هغې باندې خلک را بیداروي، په هغې خلک را ویښوي. دغه فن چې کوم دی دا الهامي وي. خدای پاک دغه سړي له داسې ژبه ورکړې وه چې په هغې باندې د لر بر افغان ټول وطن را یوځای وو، او د هغه خبره دې ځای نه ویستله او دلته په زړه لګېدله. هغه دغه درې رنګه بیرغ د دې ګیلمن شهید جانان د وژې موږ وپېژاندو، باور وکړئ موږ بیا خو د ده د وژې وپېژاندو. او هغه نغمې ویلې او هغه د پښتونولۍ او د یووالي د قامولۍ خبرې وکړلې چې نن هم هغه خو هلته پروت دی، په خاورو کې پروت دی، خو زموږ د زړونو نه دی وتی. ډېره مننه. د وزیر شاه صاحب څخه ډېره زیاته مننه. ګیلمن یادونه یې وکړه چې د ګیلمن اړخه مونږ بیرغ پېژندلی. زه یوه دا کیسه کوم چې د ګیلمن یا د پټیم له طریقه ما د پښتونخوا وطن جغرافیه وپېژنده او په دې پوه شوم چې وطن هم زما دی. زه پخوا په دې نه پوهېدم، کله چې پټیم دغه شعار راپورته کړ چې نر او بر یو افغان او لاموت المافیارې دا زموږ وطن دی او سیاسي او استقبال چاپواکي وي، خو له دایې به هېڅ کله نه تېرېږو. مننه. ګیلمن وزیر خپل کتاب کې یو ځای لیکي، ډېره دردناکه خاطره یې ده. دی د شپې لخوا قبرستان ته وړي، سترګې ورته تړي او بیا یې په قبر کې ډارېږي، قبر په منځ کې ډارېږي. د ده په غوږ کې د طوفان د مرمۍ فایل یا په غوږ کې او بیا په سترګې خلاصه ورته وایي چې آیا ته ویډیو کوې او دا راسره منې چې پټیم لاره ناحقه ده او د افغانستان خبره به هم نه کوې؟ نو دی ورته وایي چې په ما مو هر څه کړي، هر ډول تکلیف مو راباندې تېر کړی دی. نور خو ما چې د ویلو ځای مې روغ نشته چې زما دغه ځای وجود روغ دی او همغه ځای تاسو ووهئ. په مرګ به هم زه دا خبره ونه کوم، خپلې دایې به تېر نه شم. وایي نه تېرېږې؟ وایي که نه تېرېږي زه یې اوس تاسو ته وښیم چې د دې دایې سزا څه شی ده. د ده په وړاندې له تورو موټرو نه تقریبا 15-16 کسه پښتانه راکښته کوي او د ده د سترګو په وړاندې یې وژني، همغه قبر کې تشبیه دفن کوي او بس انتخاب کوي. دا دی په خپل کتاب کې دی چې د قوم لپاره د داسې حالات هم ولیدل او بیا یې هم د خپل قوم خبره پرېنښوده. دغه جرأت او دغه زړورتیا او دغه د مبارزې کیسه هر څوک سر ته نشي رسولی او نه دا کولی شي. دا ګیلمن دغه کار په ډېر ښه اندازې وکړو او په دغه اندازې وکړو چې تر نسلونه به پاتې وي او تل به موږ دې زه د دې لپاره الفاظ نه لرم. د دې همیشه یاد دې زموږ په ذهن کې تل پاتې وي او موږ دې د غونډې په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست ښاغلي عصمت قانع صاحب څخه هیله کېږي چې راشي او د غونډې اړوند خپله وینا رسوي. ښاغلی عصمت قانع. بس
الرحمن الرحيم. زه أدعى على أصيل كيعرف نادى ولا نزل اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع كتب زه سليب الصلاة وكان حاضر بكرة لو كان سلام لو موجودة حالات سلام لو وقت سلام دستور سلام أو بالتاريخ لما نسميه دولة سلام تقول سلام سأقول سلام لدولة سلام أكاد شكل دولة سيزي دار معصوم دار يود غني زعفو لنبي ولي فدي دولة كير بلمن أو أربعة مولانا جازم بيسافر ما تقدر يراني تلاصق وخطر رياضي اسمه شهيد لتاريخ شهرك كم لنا الشيطان ولا يعني الشهر كله بدل بقلبن كده مولانا خان زيد كده أفغان مثلا لربنا أفغان بوسري حالة شهرك وتي كم تابع بينا نقول على شهرك وستفيد عن حقك وما هو الأسباب كنا نسميه سنزول خامس ولكن داش بلاد الإسلام حروب نافذة لكن نميزة إلى مسألة الأولى ولا خبر تقريبا يبدون جواب نفس المكان تقريبا يبدون جواب وكسر كان يبدون زود الناس سجي تبقى جنازة كبيرة وتبي لما شيء من جنازة كبيرة تقريبا الدنيا تستوى أطراف مدير استوى وتلوها مع ندير في إسلام آباد كنا سنة وزيرستان ترسل يوم بيلك يوم قام يوانا يوم تحرك أيضا إذا أسمان إلى الشباب دي وكان في مقام مزار يوم بيلك أو ذلك لازم كذا كل شيء نقول التحرك أتا زي ما جهان كدير الكلام ده ضعيف المسران ولا استوى الله ولا فما صار الكلام هو يسيقول إن دي فنركوب تحركون في هذا الشيء سهل تخليك يعني هذا الشيء حالات التخليك كأي شيء كذا هذا كلام تعود سي تخليك لا بد أستطيع كل يوم إلى هو يوخى اليوم كان أو شيء ولا الاستقلال كارو كله كل مكان مسألة الاستقلال نعرف عندنا كذا مولانا شهيد خانزيب على فترة مالكة أفغانستان بالتاريخ مذهب الاستقلال كلام القوات المسلحة تقريبا كتابة هكذا كل ما ذكرت لي مولانا خانزيب ده هندرس في أفغانستان بمكان مالكة لتصاحب سرعات يعني كذا مالكة لتصاحب لازم يدل سرعات مولانا خانزيب بمالكة مولانا خانزيب حنا تشمليزم مذهب بكل مكان أخذوا هذا أغمانا تشمليزم بمذهب يوم مقدسة في قوله بمذهب يوم مقدسة قارن بالفيديو قوانين الإسلام لا قوانين الدين لا قام بمذهب لفاس قتل كوكابلي أو قوميات سنة على كثير حواليكم مذهبية على الحوادث قوميات قالنا في خاور عن استقلالية مبتلى بمالكية حدود في الجبل مالكية خارج وده كل الإسلام تغلب حكمنا وهذا الإسلام ده أفغانستان يعني أقول كانوا كانوا لا يتزلوا شيء يوم ولا ده من برا لا بايكس ده يا فكرة وكالة السيرشناليزم يا قوم قالنا يا ولد قالنا ده المذهب لفاس لكن هذا في وقت الإسلام الناس بالخاور بوسع الاستقلالية خل السماوات خل الشرق خل الثقب أو لا حتى الخالق لو ده أسبيل بالنسبة لولاية في سكن زيار ولاية فقط سكن نسبة لو ولاية على طلاب اللي يبغوا أرواحه بعد يقولون وش اللي أنا طلاب اللي
ارواح په جنت کې ولري او د دې لاره زموږ لاره ده زموږ د استقلالیت لاره ده زموږ د هویت لاره ده زموږ د شرف لاره ده زموږ د عزت لاره ده او زموږ د دیانت لاره ده تاسو ټول څنګه مننه چې دا د ګډوډۍ وګورئ السلام علیکم ډېره زیاته مننه محترم عصمت علي صاحب څخه زه تاسو څخه بخښنه غواړم یو د فارسي شعر دی زما فارسي هم ډېره کمه زده ده سم تلفظ یې نشم کولی هغه وایي چې ګمان مبر که به پایان رسید کار مغان گمان مبر که به پایان رسید کار مغان هزار وعده نخورده در رگ تاک است نو کیسه نه ده ختمه شوې دا مبارزه او دا وضعیت به جاري وي په افغانستان کې افغانستان او خاوره بالاخره د افغانانو وي او افغانستان د یو خپلواک جمهوري پرامنه او د نړۍ هوښیار او پرمختللی هېواد وي یوه ورځ انشاءالله موږ په دې ټولو باندې باور کوو د پروګرام په دې برخه کې محترم انجینیر امین ظریف صاحب ته بلنه ورکوو انجینیر امین ظریف صاحب د لیکوالو ستراتیژیک مرکز غړی دی که هغوی راشي او خپل ستراتیژیک نظر د ګډونوالو سره شریک کړي ډېره زیاته زه ډېره بخښنه غواړم دوی د ستراتیژیک مرکز مشران دي ما ته دغه ملګري کمال صاحب وویلي چې دوی وګړي ده ډېره زیاته مننه ستاسې د حسن نظر او مسؤلیت نه ټول یو شی دي موږ ټول تاسو سره وروڼه یو بسم الله الرحمن الرحیم لومړی خو د ټولو دوستانو راغلو ملګرو په اجازه لکه څنګه چې مفکر صاحب ویل زه هم خبرو سره یم خبرې ډېرې نه شم کولی او د هغې نه درلوده آمادګي مې نه درلوده خو زه به خپلې یو څو ناچیزې خبرې په دې شعر باندې پیل کړم چې یو شاعر وایي چې ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي ازادي که خیراتي وي یا د چا مهرباني وي هیڅ افغان به قبول نه کړي که همت افغاني وي ازادۍ لره پکار ده ډېره لویه قرباني چې پکې نه وي هغه کله لوی اختر وي دا شعر د ښاغلي شهید ګیلامان د مرګ سره او د مولانا صاحب له مرګ سره تړاو لري هغه ملتونه لکه څنګه چې قانع خان زموږ خوشینکۍ پور وویل هغه ملتونه ژوندي پاتې کېږي چې هغوی د شهیدانو او غازیانو قافلې او کاروانونه ولري ملتونه هغه وخت ژوندي پاتې کېږي چې هغوی په خپل ملتونو کې هم غازیان ولري او هم شهیدان ولري او هم هغه عمق ستراتیژیک د سیاست راښکته شي نو هغوی کولی شي چې یو نتیجې ته او یو ځای ته ورسېږي زموږ او ستاسو دغه سیاستونه چې دي هم باید په همدې بنسټ باندې زه من حیث یو سپین ږیري خپلو ځوانانو ته همدا وایم چې موږ او تاسو د سیاست او د منطقوي سیاست عمق ستراتیژیک ته باید ورسېږو کله چې موږ هغه سیاست زده کړو بیا موږ کولی شو کوم اهداف چې یو په ډېرو کمو شهیدانو په ډېرو کمو خلکو باندې چې د لاسه ورکړو راپځی کولی شو او بله دا چې سیاست د احساساتو ژبه نه ده سیاست استراتیژیکه ژبه ده عمق والي او د یو سیاست د پلي کولو دپاره حتی ملتونه نسلونه پکې بدلېږي یو نسل په سیاست کې ختم شي بل نسل راځي او د دې ژوندی مثال تاسو وګورئ چې د فلسطین د غزې څو نسلونه ختمېږي خو سیاست یې هماغسې دوامدار دی ځکه هغه برحقه داعیه ده زه خپلې خبرې ډېرې نه اوږدومه د ټولو شهیدانو ارواحو ته نظرانه او دعاوې کوم چې خدای دې د دوی قبرونه پرنوره کړي او د دې تر څنګ زه هغه نور نوي خلک چې زموږ او ستاسو دې کاروان نه جدا شوي دي او د حق دایې
تیلابک ویلی دی هغه یو عبدالحد مومند دی چې هغه د فزیک په برخه کې د تخنیک په برخه کې واقعا چې د افغانستان دپاره او د پښتون قوم دپاره د 80 یا 100 میلیونه پښتنو دپاره د ویاړ یو څلی دی. د دې تر څنګ زمونږ بل شاپور زادران دی، هغه هم او دغه مبارزه که چا توته مبارزه کړې ده او چا سره مبارزه کړې ده، چا په میدان کې مبارزه کړې ده، چا په علم کې مبارزه کړې ده، دا ټول د مبارزې یوه برخه ده. زه دې ټولو ارواحو ته دعا کوم او ستاسو د ټولو د راتګ نه چې دلته راغلي یاستئ او زما د هر څیزې خبرو ته مو غوږ کېښودو، مننه کوم. الله دې تاسو ټولو ته خیر او برکت وشي. ډېره زیاته مننه د افغان لیکوالو ستراتیژیک مرکز غړی او مشر انجینر امین ظریف چې خپله وینا مو راواوروله. د غني خان خبره وه چې وخت دی لږ خبرې ډېرې، نو خبرې به رالنډوو. چونلیز کې ویناولان لږ ډېر دي. د غونډې په دې برخه کې د پښتون کونسل کاناډا پخوانی مشر او غړی ښاغلی پروفیسر سراج خان مومند صاحب څخه هیله کېږي چې راشي او خپله وینا راواوروي. سراج خان مومند. کوم په نامه د خدای ټولو ګډونوالو ته درنو مېلمنو ته احترامات لګېږي. څنګه چې ولید صاحب وویل چې یاره ازادي چې دا د څوک چاته په خیالات کې نه ورکوي، دغسې خلک سرګردنې کوي، خپل د ځان نظرانه ورکوي. او ارواښاد احمد خټک صاحب یو شعر دی چې ملګرو ته مړه مه وایه د لارې بل مشتاق شو، قدم په قدم شمې بروي په مخ کې دی. نو دغسې دا شمې په بلې ساتو په مخ ته وځو او خبرې به ډېرې شوي، نور ویناوال به وي، نو زه ډېر دغه نه کوم. خو ګیلمن یا مولانا خانزیب یا نور د اویاو د لسیزو نه راوالې تر نن ورځې پورې چې دا کوم شهیدان دي، د دې واحد لامل چې دی دغه ډیورنډ توره کرښه ده. او تر څو چې دغه توره کرښه یې لر بر افغانان به همدغسې پرې کېږي، دغسې پرې پوره کېږي، دغسې به شهیدان کېږي. نو خدای دې وکړي چې دغه فتنه چې دا دغه میان نه ووځي او دا لر او بر افغان چې دی په سکون سره ژوند وکړي. زمونږ دغه نجونه چې دي نیمه ابادي ده زمونږ، چې هغه سکونونو ته واپس شي. نو ډېر خبرې نه شم کولی، خو بس دغه څومره ارواحات چې دي، دا څومره شهیدان چې دي، د هغې ارواح دې ښاده وي، د هغې کورنۍ ته تسلیت وایو او خدای دې وکړي چې د هغې هغه قربانۍ چې دي هغه زموږ په ځوانانه باندې رنګ راوړي او موږ یې ووینو. لکه څنګه چې د خانزیر صاحب دغه و، هغه چونکې د دغې شتمنې پښتونخوا یا د شتمن وطن چې دی هغه یې خلکو ته په ګوته کوو چې زموږ په دې وطن کې څومره وسایل دي، معدن دي، او د هغې باوجود موږ خوار یو په دنیا په نورو په هېوادونو کې یا په نورو ښارونو کې د فقر او د دغه ژوند کوو. د ارواښاد صاحب شاه صاحب ډېر یو شعر دی چې د مودو راسې سیندونو خوا کې وسو، خو زموږ فصلونه وسو په باران. نو خدای دې وکړي چې ډېره زیاته مننه محترم سراج لالا. د ملګرو بس زموږ پروګرام هم د آخري شېبو کې دی، یو دوه درې نور ویناوال لرو، زیاتره شته. ستاسو نه ډېر په ګرانه هیله کېږي چې خپل صبر او استقامت جاري وساتئ. بس خبره پای ته رسېدلې ده. د پروګرام په دې برخه کې دروند ملګري او مشر ته محترم صابر صاحب ته بلنه ورکوو چې هغوی راشي او خپله وینا تاسو سره شریک کړي. محترم صابر صاحب. د لوی او بخښونکي خدای په نامه زه بیخي نن حیران شوم. حیران په دې شوم چې ډېرې جنازې مو ولیدې، د تنظیمونو جنازې، د حزبونو جنازې، مختلف خلک مړه شول په دې وطن کې. قتل عام روان دی په لاره بره پښتونخوا کې. خو هغه څوک چې د قوم دپاره مړ شي هغه تل ژوندی او دا یې ژوندی مثال دی. دا د قوم دپاره نه دی، دا د ځان دپاره نه دي، نه د چا د شخصي ګوند دپاره نه دي.
دا قومي شهیدان دي او همدا علت دی چې موږ دلته راټول شوي یو د هغوی یاد ساتو. د نجات پرستۍ پر خلاف باندې د جنوبي افریقا اتل نیلسن مانډیلا وایي چې ته د ازادۍ لپاره نه اسمان او ځمکې ته ضرورت نه لري، خپل ځان مه خرڅوه. دغه بهترین هغه دی چې سړی ځان خرڅ کړي. کله چې ځان دې خرڅ نه کړو بیا قوم نه خرڅوي. نو زه نورې خبرې نه کوم. یو په دې اړه مې یو شی لیکلی دی، یو 3-4 بیت دی. یو د نظر بل د هنر ملګري مه خرڅوئ. یو د نظر بل د هنر ملګري مه خرڅوئ. پر دښمنانو د سنګر ملګري مه خرڅوئ. لاره اوږده ده ګوښې تلل به نور سرونه وخوري. لاره اوږده ده ګوښې تلل به نور سرونه وخوري. ټول شی یو موټی د سفر ملګري مه خرڅوئ. او خدای به ورځ راولي ناره به دې در برګه کاندي. خدای به ورځ راولي ناره به دې در برګه کاندي. او خدای به ورځ راولي ناره به دې در برګه کاندي. دا پشمار پاتې لر او بر ملګري مه خرڅوئ. د توجه مننه او د حاضرین مننه. جوړ کړئ ځکه تاسې هلته شرایط ښه نه دي. نو هغې دومره لېوالتیا وښودله چې نه زه کلیپ نه جوړوم، زه مستقیما راځم هغه تاسې سره خبرې کوم. هلته زموږ یو ستاسې مشران په دومره بد حالت کې دي چې دا څو ساعته کوشش کوم چې له مشر سره په تماس کې شم. دا یعنې زموږ مشران سیاسي پروګرام په دې برخه کې د محترم جواد کاکړ صاحب محترم کوشاوله چې تاسو خپل نظر شریکي. واقعا چې ډېر دردونکی حالت دی، موږ او تاسو باید خپل احساس باندې کنټرول وساتو. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. صدق الله العظيم. هر که آمد در جهان اهل فنا خواهد بود. هر که آمد در جهان اهل فنا خواهد بود. آنکه پاینده و باقی است خدا خواهد. سلامای خود خدمت تمام عزیزانی که امروز اینجا تشریف آورده تقدیم میکنم، و خصوص به ویسه خانمی که جرأت کردن در بین اینقدر خانمایی که در تورنتو هستن آمدن در پهلوی برادرای خود اینجا نشستن، و بعدش بر تمام برادران و اجازه تمام آیه که خدمتتان تلاوت کردم، الله سبحانه و تعالی در سوره بقره در جزء دوم در آیه 154 میفرماید، میگه شما نگین برای کسایی که اونا کشته میشن یا به شهادت میرسن در راه خدا مرده ها یا مرده. ما گیلمن شهیده و کسی که مثل گیلمن شهید به خاطر حفظ جغرافی وطن خود یا میگه اصیل افغان، اصیل پختونستان بخواهی چه پختونی پاکستان بخواهی. او پختونی بود که اصلا نمیخواست که زیر پرچم پاکستان زندگی کنند، به خاطر که در زیر پرچم سیرنگ افغانستان
زندگی خود دوام بده و برای پشتونای اون طرف سرحد نشان بده که ما افغان هستیم، ما از افغانستان هستیم، ما پشتون هستیم و به خاطر قوم پشتون، به خاطر بقای پشتون مبارزه کردن. مبارزه کردن کار آسان نیست. ما شما من اینجا 2 سال امیال کسی گرسنه شده، کسی تشنه شده، کسی دلش تنگ است که بره باور بکنید اینا شبها و روزا خواب نکردن. چرا؟ به خاطر که ما شما راحت باشیم. چرا؟ به خاطر که جغرافی ما شما است شود. من به خاطر از این نسبت برادرانش برون ما توای و اتفاقا کاکاری ولی فارسی خبری گی امی تنوع در هر چیز خوب است. میگه زبان یار من پشتوست، من پشتو نمیدانم، الهی کاش که بود زبانش در دهان من. کاش که ما هم مثل شما پشتو میتونستم حرف بزنم. من هم پشتو حرف میزنم چون مدری درس خوندیم، مدری صحبت کردیم، در منطقه در زبانا بودیم. خب بازم کوشش میکنم که در آینده ها انشاءالله حرفای پشتو حرف بزنم. به 5 تن عزیزایی که ما شما با خود نداریم، هر کدام از اینا به اجرای مبارزه کرده. کسی از طریق منبر، کسی از طریق شعر شاعری، شعرهای حماسی خود گفته که باور میکنیم یک زمان من در رابطه با گیلمن شهید هیچ معلومات نداشتم. با تاسف که ما وقتی کسی را نشناسیم که بمیره دنیا نباشم و از ما میرزم است. من یکی از بدبختایی هستم که گیلمن شهید بعد از فوت شناختیم، بعد از شهادت شناختیم. دوباره از این که مطالعه کردم، شعرهای از این که میخوانم، باور بکنیم که آدم های قدر تحرک میباشه که نمیال بره افغانستان، نمیال بره پشتونستان و از پشتونا و از افغانا دفاع کنه. هر یک ما شما باید بتونیم از فرایض و جای خود حساب کنیم که باید نمی همچون اشخاص برای فامیلای از اینا، برای فامیل گیلمن، مثل گیلمن ولی صدها شهید دیگه داریم، صدایش ما شما نشنیدیم. ما شما آب گرم، بستر خوب، موتر خوب، کار خوب، هر چیز داریم. مبارزه را اونا میکنن به خاطر آسایش و آرامش ما و شما. بیایید کسایی که در اونجا هستن، شعرهایی که هستن، شعرهای حماسی، کمکشان کنید برای از اینا زندگی آرام ببخشیم از اینجا. و من بیشتر وقت شما را نمیگیرم، دعا میکنم به روح شهدا. حافظ صاحب میگه هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد و عشق ثبت از بر جریده عالم دوام ما. گیلمن اون سره نسته خودی می به تل پاتی اون سره تل دیو افغانستان، جونده دیو افغانستان. ډېره زیاته مننه استاد جواد کاکړ صاحب چې خپله خوږه وینا یې راواروله. ګټه کېږي چې د مارګنۍ به در سره یم په هندوستان کې د خدایستان مننه جانان په بل ملک ته پرې نه ږدم ورته پېزوان د مارګنۍ په کنډه وږدمه. زموږ په پښتو ټولونه حتی زموږ د سیاسي جغرافیا چې زموږ ولسي ادبیات هم برخه ده په دې ټکو کې واضح ډول بیان شوې. ډېرې زیاته مننه. وحید ستوری صاحب راځي او خپلې خبرې په لنډو ټکو کې تاسو ته معلومات راوړي. وحید ستوری. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تنسنا مخكدة نبي تقوى منكم عبارة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدبختانه نن بیا هم په یو داسې غونډه کې سره راټول یو، په داسې ځای کې سره راټول یو چې د یوې لویې جغرافیا د داعیې غوښتونکي اتلان محترم مولانا خانزب او ملي شهید ګیلمن صاحب په ویاړ باندې دلته سره راټول یو. متاسفانه دغه غونډه موږ باید په داسې ځای کې لمانځلې وای چې زموږ ولسونه زموږ شاوخوا راتاو وای، ولې موږ په داسې یو حالات کې یو چې د خپلې خاورې نه په تبعید کې یو، مهاجر یو، بدبخته یو،
لامل د پردیو سیاستونو او د پردیو ایجنډاو مخ ته وړل دي او موږ قرباني ورکوو. د ګیلمن وزیر مبارزه یو وطني یو هرخیزه اجتماعي مبارزه وه. د خپل کاروبار په بحرین کې پای ته ورساو او د خپل ولس غږ د خپلې خاورې نه اوچت و. د ده تر ټولو ځواکمنه مبارزه دا وه چې د خپلې خاورې له بطن نه راوچت شو، د خپلو ولسونو له منځه راوچت شو. تر ټولو ځواکمنه مبارزه همدغه ده چې کله ته په خپلو خلکو کې واوسې او له ښځې نه خپل غږ راوچت شي. ولې متاسفانه موږ تاریخونه لولو، خو تاریخونه ډېر کم اشخاص راکې جوړوي. موږ د تاریخ له څپو نه دومره وېرېدلي یو چې کله موږ خپله مبارزه د دې په خاطر نشو کولی چې موږ به په راتلونکي کې د تاریخ بدنام شو. هېڅ وخت داسې نه ده. کله چې تاسې د یو مثبت لوري تغییر دپاره هلې ځلې کوئ، تاسې به په هغه وخت کې خپل تاریخ جوړوئ او خپل تاریخ ته به یو اړخ ورکوئ او هغه تعریف به پیدا کوئ د خپل ځان دپاره. موږ ته پکار ده چې موږ د ارواښه د ګیلمن وزیر او امثالو همداسې نور ملي اتلان د دغو پیروان اوسو او د خپلې خاورې له بطن نه باید هغه اوچت کړو. په هیڅ وخت دغسې مبارزې هیڅ وخت رنګ نه راوړي چې د پردیو هېوادونو نه متاسفانه چې زه د دې برخه یم او موږ د دغه ځای نه یا داسې خبرې وکړو چې موږ به په وطن کې انقلاب راولو، خو دا انقلاب به د سټیج او د تلویزیون او د ویناو برخې نه، عملاً باید په دې انقلاب کې موږ برخه واخلو. ډېره مننه او د ټولو ګډونوالو نه ډېره مننه چې په دغه پروګرام کې زموږ سره برخه اخیسته، خصوصا ډاکټر صاحب صاحب نه ډېره مننه چې دا پروګرام را جوړ کړی ده. بیا هم ډېره مننه. کور ودان ښاد او سرلوړي اوسئ. ستوري صاحب څخه ډېره زیاته مننه، ډېر زیات تشکر. زموږ پروګرام د اتفاق نشي فقط یو بل محترم حاجي صاحب مبین خواست کړی دی چې هغوی د ګیلمن صاحب ته یو شعر وایي، نو هغوی څخه خواست دی چې هغوی راسي چې ګیلمن صاحب ته شعر حاجي مبین. صحیح ده، عجیبه سي. خدای به اجي کی، خدای به اجي کی، خدای به اجي کی. یار اجي خو مزه دې کړی دی، اجي تا مزه کوونه دنګ لالی می مړ دی، کوونه دنګ لالی می مړ دی، چېرته چې دنګه ونه ګورم زړه مې چوینه. او یو څو شعرونه دي په دې پای کې به یې وایي سره. دلته لیوني خو یا د دار یا د ازار دي، وایه لیونتوبه تا ته څه کول پکار دي. او ستا د تلو غبار بېرته زما لور ته رجوع کړه، دوی هم لکه ما غوندې په تا پسې بیمار دي. او اوس وخت کې د هیچا هم غیبت او صفت نه کړم، ژوند د جامو رنګ دی، خلک څه په اعتبار دي. د سمیع صاحب یو نظم دی، البته د ویډیو کې ویلې خدای دې وکړي چې هغه الفاظ ما سم راخیستي وي. خوب وینم جنت وي په جنت کې ګیلمن، خوب وینم جنت وي په جنت کې ګیلمن، ناست وي د یوې دنیا ښکلا او بلمن، او سترګې او ترې وي زه پوه شم پرې والله، سترګې او ترې وي زه پوه شم پرې والله، هلته هم یادېږي ورته خپل شیرین وطن. او هورو ته یې ویل د ډول په ډنګ پښتانه ویښ نه شول، اوس که مې د خپل تندي په شړنګ پښتانه ویښ نه شول، بس بیا به وي پاتې د مرګي په خوب ویده به وي، و زما په وس دا وروستی زنګ پښتانه ویښ نه شول. او ما وپوښتې څنګه داسې یو دم رانه لاړې، ویلې له ګونډو له مرګ ژوند ښه دی په ولاړې،
ستاسې جهان داسې دی له ظلمه آباد شوی هومره دی په سر خېږي چې څومره ورته ژاړې بیا یې راته ویلې چې زموږ د یار څنګه و بیا یې راته ویلې چې زموږ د یار څنګه و څنګه و سیم څنګه و غر څنګه چنار څنګه و سخت راته یاد شوی دی د کلي د ماښام اذان سخت راته یاد شوی دی د کلي د ماښام اذان هغه د منظور ګل هغه د سرې ټوپی یار څنګه و او ویې ته روانې او ما نه در سره ویایې دومره خو به وکړې سلامونه به پرې وایې راشه او په قبر مې ګیډۍ ګلونه واړوه زیرې د آباد وطن به سر ته راته وایې نو دا څه خفه غوندې و خدای دې ستاسو خفه شوي نه وای اوس به ته یو بل شی وایم څه ووایم څه وښایم چاته ورته شوی دی څه ووایم څه وښایم چاته ورته شوی دی ژوند د بدیداره سړي وراته ورته شوی دی دومره سرګردان دی ته وا ژوند دی بیخي یوه شېبه دا سړی دنیا پسې دنیا ته ورته شوی دی او وګوره د وخت غټې بلاوې ترې پناه غواړي وګوره د وخت غټې بلاوې ترې پناه غواړي نن سبا انسان داسې بلا ته ورته شوی دی غم د مکتب وخوړه د صنف اول نمبر پېغله رنګ یې د ماښام تپې رڼا ته ورته شوی دی محترم مبید صاحب ډېره زیاته مننه ډېر ښکلي شعرونه مو ویل او زه بیا هم بښنه غواړم د تاسو وخت د حاجي ما مخکې دوی ما ته شریف بابک صاحب ویلي وو چې حاجي مبین صاحب نو زه بښنه غواړم د پروګرام به دې ځای پای ته رسېدلی دی فقط موږ د پروګرام اخري برخه د برکت او د دعا لپاره او د اختتامیه دعا لپاره د محترم مشر مولانا شیخ الحدیث عبدالهادي محمدي صاحب ته بلنه ورکوو چې هغوی راشي خپلې بابرکته وینا چې دی هغه دغه محفل ته واوروي محترم عبدالهادي مولانا صاحب او د دې نه وروسته تاسو ته ډېر خوندور چای او له چی سره سموسې دي فکر کوم هغه هم تیارې دي هغه به مهرباني بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر ما بيجني فاتو من بيجني والحمد لله والمسلمان والأفغان بيتراجي كفر وبيس كده اتفاق محبتنا نودي يا آمين ثم آمين ما دا پام وکړي چې یاریو به راتلي یاریو خو نه خو اکثره ما تیاري نه ده کړې ما دا خبرې چې به ما واورېدل خورا خوندارې خبرې ما دا تیاري نه ده کړې داسې خوندارې خبرې دا چې تیاري کړې دا یو دننه جذبه وه دا جذبه دا چې موږ ورته وایو پیشن دا پیشن تا خپله مجبوره کړي چې دا خلو زړه سره یو رقم سي دا پریکټیکل موږ په دنیا کې لیدلي وایي چې د یو مور اولاد خدای نکرده نه جوړي یا وفات سي چې دا مور ته ووایي الله سبحانه وتعالی خپل محبت د مور سره یو ځای کړی وایي زه د خپل بنده سره د مور ډېر محبت کوم اگر چې پلار یې هم دی مګر د مور مینه محبت موږ ټوله خبر یو نو وایي دا مور ته چې وایي چې دا ستا ځای ناجوړه دی یا خدای نکرده اکسیډنټ چې ته تقریر ته ضرورت نشته دا د چې چې د زړه سره راوځي دا بل سړي سر خلاص نو بعض وروڼو ماشاءالله د زړه د خبرې وکړې هغه خپله تاثیر لري راځم ګرانو وروڼو او محترم مشرانو زموږ شهیدان او زموږ مشران زموږ د کمیونټي دا ټوله خدای تعالی دې جنتونه په نصیب کړي الله سبحانه وتعالی دې د آخرت ټوله منزلونه په نصیب کړي که موږ خپل د اسلام تاریخ وګورو څه چې زموږ
هیروز لیډرز په اسلام کې یا په زموږ په قوم کې چې سوي دي دوی د خپل د شهادت په ذریعه سره موږ ته یو پیغام راکړي. یو دا دی چې موږ دوی پریس کو د دې چې والي الحمدلله بحیثیت یو مسلمان دا زموږ ډیوټي ده. من لم یشکر الناس لم یشکر الله. سړی چې خلکو ته تشکر نشي ویلی هغه الله ته هم تشکر نشي ویلی. نو موږ د دې سره د ټولو سره د هر یوه په خپل فیلډ کې قرباني ورکړه. خبرې خورا اسانه چې the most easiest thing in the world to speak. مګر پریکټیکلی اوس مثال د خبرې زموږ وبخښنه باندې ماته عبدالاحد مومند دی. ما خپله په بي بي سي کې ټول آرټیکل د دغه وویلي او نن کور مو ودان ستاسې چې موږ دوی اپریشیټ کوو دا پروګرام ورته جوړ کړی دی یو ساینټیسټ او ماشاءالله مګر د لیسن زموږ دپاره چشت دی چې په بي بي سي کې به راغی چې هغه اول نفر چې سپیس ته قرآن مجید یوړي دا هغه شی دی چې موږ فخر پکړو به حیثیت یو مسلمان فخر پکړو او به حیثیت یو پښتون یو افغان موږ فخر پکړو. او بیا سبا زه د خپل اولاد سره کښېنم او just 10 minutes د خپل اولاد سره کښېنم او پریکټیکل ورته وایم. د صحابهو کیسې زه ورته کوم الحمدلله باید چې ورته ویې کو they are our role models. صحابه کرام آمینو کما آمن الناس. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې وایي که ایمان راوړې نو دوی به رقم ایمان they are our role models. مګر نن سبا زما اولاد هغه زمانې څخه لرې دي زه لرې یم دا هغه خلک دي چې پریکټیکل ته ورته ووایم. دوهمه خبره زه ستاسو په خدمت کې زموږ ګیلمن شهید رحمه الله اوس دا ورور خبره وکړه چې ازادي په موته نه راځي په خیالاتو نه راځي. زه عمرې دا عمرې وایم چې ازادي پیس دا د الله یو لوی نعمت. ابراهیم علیه السلام چې دعا وکړه وإذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا اول دعا ده دغه وکړه چې یا الله ما خپل فیملی دلته پرېښوله یا الله دا ښار دا وطن دا د امن ښار دا د پیس ښار که د ازادي ښار یې نو زما یو ریکویسټ یو کنسرن دا دی چې زموږ دا هیروز کله اوس ما په فاتحې کې د شاهپور زادرا دپاره چې موږ فاتحه ایښه وه زه عمرې وایم او ګرته تاسې وایاست دا یو ریمایندر دی ګرته شکر الحمدلله په علم پوهېږو چې دغه سلیبریټیز دغه زموږ لیډرز دوی زموږ انسپایریشن واخلو. کله شاهپور زادران چې دی زموږ یوت دی د یوت چیز خوښ دي سپورټس یې خوښ دي they love it. دغه موږ په سنت په اسلام په طریقه دې سره رامخته چې او زما ماشاءالله مفکر ور وویله اوله خبره انما الاعمال بالنیات. بخاري شریف اول حدیث راغلی انما الاعمال بالنیات. و چې پلار ته وګورې د یو حج ثواب الله سبحانه وتعالی ستا په اکاونټ کې لیکي. دا کتابو کې راغلی چې نو زه خو وایم دا یو سره چې کلاسز کوم tell me what action would give you the one accepted hajj. I don't know بیا باز راته وایي when look at your father with sight of love are correct. نو چې خپل پلار ته د محبت په سترګه وکړې الله ستا په اکاونټ کې accepted hajj لیکي دا چیشتي نیت دی. پلار ته شاید 10 وارې وګورم او یو صحابي پوښتنه دې وکړه what if I look my father 100 times ورته الله سبحانه وتعالی عظیم دی الله سبحانه وتعالی کوي ستا د نیت په حساب. الله ما اول د مور تعریف وکړي دغسې وکړو خور کې چې مال الله سبحانه وتعالی ویله چې د مور درجه خو نو بالا دردا لوی چی شته وایي د جې په قدمو کې جنت دی. سبحان ویس قرنی رحمه الله جزاک الله for reminding me. ویس قرنی رحمه الله حضرت عمر ته وویل سپله او حضرت علي ته وویل سپله چې د قرن یمن قبیله چې ده د هغسې یو نفر راځي هغه باندې ووایه ما ته دعا وکړه. علما وایي ویس قرني بیا مبارک صلی الله علیه وسلم عمر او علي دواړو ته وویل رضی الله عنهما ول هغه سړی چې لاس پورته کړي د هغه دعا خامخا قبلې شي. ول هغه سړی د قرن د یمن څخه راځي. نو دا شیخ چې دا بیان کوي دا ویل ول ګوره ویس قرني په باره کې مبارک صلی الله علیه وسلم دا کلمات ادا کړل او عمر او علي ته ویل چې په ده باندې دعا وکړه
ول بیا مبارک صلی الله علیه وسلم ورته وویل ول خدای تعالی ده ته چې دا درجه ورکړې ده اویس قرني ته چې دی دا لاس پورته کړي دعا یې قبلیږي هغه د مور خدمت ده کوي په دغه سبب خدای تعالی دا درجه ورکړه. اوس دا زه چې دا پوینټ در شوم دا ما ډېر خوښ شو د عالم صاحب ما واورېدی دا ویله ول عمر امیر المؤمنین چې فاروق او علي د علم دروازه ول چې 1,00,000 اویس قرني سي د حضرت عمر بن خطاب د پښو خاورو ته نسي ورسېدله هغه درجه چې عمر بن خطاب او علي رضی الله عنهما ته شور کړې وه زر اویس قرني نسي ورسېدلی ول بیا هم رسول صلی الله علیه وسلم دې دوو ته وایي چې دی راسي په ده باندې دعا وکړه د ځان دپاره ول دا یې ولې ورته ویله ول دا د قیامت ته پورې ټول امت ته دا پیغام رسوي چې ګوره د مور خدمت په تا هغه ځای ته ورسوي چې ډالر او درهم به هغه ځای ته نه ورسي. نو دا د مور قدر په اسلام کې دی. خدای تعالی دې اول ما ته بیا ټولو ته توفیق ورکړي چې د خپل مور خدمت وکړي چې وفات شوي دي د هغو دپاره صدقه جاریه وکړي. زما دغه ریمایندر دی چې تاسو په خدمت کې چې موږ په کاناډا کې اوسېږو به حیثیت یو امام 15 کاله کېږي زما امام یم د سوسایټي پېژنم تاسو هم بعضو 10-15 کاله دلته کېږي. زه وایم چې دا زموږ نسل دی دا یوت دی د دې لپاره یو پلیټفارم په خپل ژبه یس اوبویسلی چې موږ انګلیسي په کار ده چاره نه لرو موږ په دې وطن کې یو مګر ان د مین ټایم د خپل ژبې ته خدمت کله تاسو چې اوس دا پروګرام جوړ کړی دی دا څومره لو خبره ده چې الله سبحانه وتعالی په سوره ابراهیم کې وایي وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم وایي ما هر رسول چې تقریبا راستولی دی په اقوام کې د هغه په ژبه مې راستولی دی الا بلسان قومه. نو په دې وطنو کې دا ګیپ چې دی جنریشن ګیپ چې موږ ورته وایو دغه جنریشن ګیپ هغه د خپل وطن خپل ژبې ته د خدمت په ذریعه کېږي او په دې وطنو کې اوس هم که ته د چاینیز کمیونټي ته ورسې که انډین کمیونټي ته ورسې که نور کمیونټي ته ورسې زموږ چې اتیرې زه اوسېږم چرچ خرڅېدی په تقریبا 15 میلیونه خرڅېدی چرچ نن سبا تاسو په خبره چې سیل آوټ کېږي الجنه مسجد آفر ورکړي د هغو آفر یې قبول نه کړي محمد ازمیر الجنه مسجد د سریلانکایانو مسجد بل چرچ رالی هغو آفر ورکړي هغو ته یې ورکړي د یو څه چرچ په نامه وي. اوس هم ایتیزم ډېر دی دا شیان ډېر دي مګر بیا هم ګوره کرسچنس چې په $1 څوک فنډز ورکوي وی آر ناٹ ګوینګ ټو دیٹ ډسکشن مګر بیا هم دا ځای راغلی. اوس ما دا ویله چې که چاینیز یې که د هندوز یې که نور کمیونټي دا اوس هم چې په دې وطنو کې پیدا سوي دي یا 50 کاله کې چې د دې ځایو ته ورسې دا سروس چې دوی ورکوي په خپل ژبې ورکوي. نو دا زموږ لپاره ډېر مهم دی. د دې ځای څخه برازیل ته خلک ولاړه دا ریالټیز دی په برازیل په ساوت امریکا کې ارجنټاین برازیل داس کنټریز چې هلته عرب راغلي دي ریډ کارډ دی هر یو چیز سبا سیزن دی په برازیل او دې ځایو کې خلک ورغلي وه عرب زموږ وروڼه دي خپله ژبه یې د لاس ورکړې وه. Well, yes, I am Arab. My father was Arab, my forefather, but I cannot speak any Arabic. دا خپل وایي همري شیطان یا کفر اول ستا پر لباس باندې حمله کوي ستا د کلچر باندې حمله کوي دوهم دی ستا پر ژبه باندې حمله کوي دریم ستا پر ایمان باندې حمله کوي. ډایرکټ ایمان ته دی نه ځي کله مور چې مور پلار به راته ویل دی په عمر نه درته چې لمونځ مه کوه شیطان وایي لمونځ وکړه بیا بې وکې پر ارام. نو اوس هم شیطان کفر اول حمله کوي پر کلچر باندې پر ژبه باندې اخر د داسې هغه ایمان اخلي چې کلچر ولاړې ژبه ولاړه عنعنات ولاړې ادا اخري شي انځاخي. دا اوس ما فاتحه کې ویله چې په دغه ټورنټو کې داسې ویب سایټ شته چې 2,02,000 ایکس مسلم ویب سایټ دی او د هغو ټرافیک آن د ویکلی بیسس او ډیلی بیسس 16,000 دا ټرافیک دی. زه خپله په مسجد کې وم ما ته راله مور و پلار او زوی راله
دا زما زوی دی دی وایي زه ایتیسټ یم. ما ورته وکتل، خبرې ورسره وکړل، وایي یس آی ډونټ بادر وذ انیثینګ، هر شی چې دی پر ما فرق نه کوي. نو زموږ دپاره پکار دی چې دا خلکو قربانیانې ورکړه. اوس په دغه وطن کې موږ یو، الحمدلله خپل وطن، خپل ژبه، خپل کلچر په دې وطن کې موږ ساتلی شوی که موږ یې دپاره او دا خدمتونه خپل سرویسونه دا ما اوس پروګرام وکړي په ویالې کې لاندې پروګرام وکړ ته مې راوغوښتل د والیبال دپاره، د ساکر دپاره، یو دپاره ټول هغه دا سمر دی، هالیډیز دی، دې دپاره ما بخاري شریف دپاره خو نه و راوغوښت، ما دلته ما ته هم نه راستولی زمان ول هغه داسې ما د ساکر والیبال د دا دپاره مې راوغوښت. ته یقین وکړه موږ باید چې خپل مرکز ولرو، زموږ ګرد شیان پکار دي. ګوره چې هر څومره غټ انجینیر سي، چې هر څومره غټ انجینیر سي که د ده ځای نه جوړ سي دی ډاکټر ته ځي، چې هر څومره غټ ډاکټر سي که د ده یو ځای پکار دی چې جوړ سي دی انجینیر ته ځي. زموږ کمیونټي باید چې دا ټوله ډپارټمنټس ولري. ما ته په سبحان مسجد کې نفر راغلی، یو چارجز پر لګولي وه، ډېر سیویر چارجز وه، ورکش کې زموږ په خپل کمیونټي کې یو لایر درلودی، یو مشر مو درلودی، یو مفتي مو درلودی، چې یو پیکیج چې موږ ورته وایو دا چې هر څومره زموږ کمیونټي سترانګ وي هغونه پیدا. نو ما دا پروګرام کښی دی، تاسې یقین وکړئ دا پروګرام کې ما موت ایږدي. نو یو چا راته وویله، بس ما آخري خبرې، یو چا راته وویله ول ته دا پروګرام تا ایښی دی موت چې ایښی دی، هم ډوډۍ ورکوې، هم لوبې ورسره کوې، هم سپیکر چې راغوښتي دي، څونه لاجسټکس دي. ول دا باید چې ته به یو څه پیسې پر کښېږدې. ما نه اټس اوکې، let them come اول وارې دي، دوی به خوشحاله سي چې پروګرام دی. وایي یا نو خو بیا دا خلک وایي this is what I want to share with you guys. دی ما ته څه شي ویل، ویل یا نو خو دا خلک بیا وایي زموږ افغان ول دا خلک وایي د ملا صاحب دا پیسې د څه وي چې دا ګرته شان دی موت کوي، دا پیسې د څه وي. ما ورته وایم چې اسرائیل ما ته پیسې راکړي. نو بېرته راځم دغه پوینټ ته چې یو د بله سپورټ پکار دی. وتعاونوا على البر والتقوى، چې یو د بله سپورټ کوي. والله که زه رامخته نه سم، ته رامخته نه سې، الله به داسې خلک راولي چې زما او ستا وهم ګمان کې به نه وي. مګر که زه ورته د یو شي لپاره صدقه جاریه سپړو، دا زموږ د دنیا او د آخرت د کامیابي ده. دي چې legacy پرېښوله شاته، just continue that legacy, take all the positives and transfer those qualities into our new generation. ما عمري کنسل د هغه دی قانون ورو راغلی، موږ پروګرام وکړي، الحمدلله دومره غټ سرخان ګرته ناست. دا هغه شیان دي چې الله سبحانه وتعالی په کفر په وطن کې ناست دی ته اپریشیټ کړي. الله سبحانه وتعالی چې موږ ټولو ته د عمل توفیق راکړي. الله سبحانه وتعالی چې برکتونه موږ ټولو ته راکړي. دعا وکړو د خیر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا كريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحي على الاسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنه. الله سبحانه وتعالى زموږ ټول ګناوې راوبخښي. الله سبحانه وتعالى زموږ ټول یو ځای کېده دا وړونه چې د پروګرام ورګنایز کړي، الله دې ټولو ته یوازونه ورکړي. الله دې زموږ دلته راتلل یا الله ستا د رضا دپاره یې، که د نامه او د شهرت او د واهوایي یا الله شیطان په هر چا پسې دی، یا الله موږ ته عفو وکړه. یا الله زموږ نیتونه راصاف کړي. یا الله دغه مرحومین چې د دې دنیا څخه ولاړه، دا ټوله مرحومین یا الله خدای تعالی چې هغه دنیا او ښایسته کړي، ګل ګلزار دې کړي، جنت الفردوس چې خدای به نصیب کړي. هغه دې لیګسي ښایسته لیګسي چې دې شاته پرېښوله، الله تعالی دې موږ ټولو ته کورونه دي، که خوندې دي، که یوت چې که زموږ اکسپیرینس خلک دي، الله دې ټولو ته توفیق راکړي چې موږ هغه په خپل ژوند کې اپلای کړو. الله دې زموږ په کمیونټي کې په خپل مابینځ کې اتحاد، محبتونه، اتفاق نور راکړي. الله تعالی دې موږ ته خپل مرکز، خپل ځای راکړي چې یا الله ستا د دین خدمت وکړو په دغه وطنو کې. تا موږ ته راستولي دغه وطنو ته، یا الله درغو چې موږ ژوندي یو، یا الله موږ ته عمل توفیق راکړي چې د خپل د کمیونټي لپاره خدمتونه وکړو. هر ورور په خپل حیثیت سره، په خپل کیپاسټي سره
خدمتونه کوي. الله تعالی دې خدمتونه د ټولو قبول کړي. خلک چې ناجوړه دي الله دې شفای کامله مستمره ورکړي. هر څوک چې په هر تکلیف دی په هر تکلیف سره مخامخ دی خدای تعالی دا تکلیف سره وباسي. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه امته اجمعين برحمتك. جزاك الله. محترمو مېلمنو تاسو بس دلته کښېنئ د چای تیار دی د چي پرته چې لاړ نه شي دا نه خبره ده. چای باید خامخا درکړي شي. ډېره زیاته مننه ټولو. راخص راخص Afarin यार देख कैसा जाओ मुझसे ना سلام چی شده؟ سلامونه او بس د موبایل مانځه پرې د ټولو شهدا او جنتونه ورکړي پرې د نه جسا په بیت باندې خوند وکړي ته ما ځای واري ته ما ځای واري ډېر خوند یې په تا د حاجي دغه هم ورکوي نه دا موبین خان یاره موبین خان خو دی نو باید دی پوخ باید ټول السلام علیکم ډاکټر صاحب نه شکر لایف دا پیروشاه صاحب دی پیروشاه لالا دی دا د کیوبیک راغلی دی او تقریبا 8 غنټې سفر یې کړی دی او زموږ ډېر تکړه ملګری دی الله پاک دې د هر یو قدم په نیکي ور بدل کړي دا څه میسج خو نه ورکول غواړې انشاءالله ډېر دا پیروز شاه لالا زموږ ډېر تکړه ملګری ده الله پاک دې ته نور هم همت ورکړي مننه م دا زموږ ډاکټر مزمل شاه صاحب مومند دی
ډاکټر مزمل شاه مومن د کوزې پښتونخوا. ډاکټر صاحب څه پیغام ورکوي نن په پروګرام کې؟ باید پکار دا ده چې موږ چې کوم د مولانا خمسیب صاحب فکر دی شعور دی چې کوم ملي فکر دی ملي شعور دی هغه موږ سپورټ کړو لکه کاناډا کې ټول میشت او د خپل واقع او د خپل اختیاري او د شتمنۍ پښتونخوا طرف ته لاړ شو. دا شتمنه ده او زموږ دي وسایل زموږ دي د دې اختیار هم زموږ سره دی. مننه، ډېره مننه قربان اوسه. السلام علیکم. څنګه یې؟ نه زه نه خورم، زه لایف خورم. لایف یې خورم. خبرې کاناډا لاسونه سره ورکړي. دا زموږ عبیدي صاحب دی او عبیدي صاحب ته خپل یو میسیج ورکول غواړي او خپل ډېره مننه عبیدي صاحب، ډېره مننه. دا اشرف خان خروټی ده. اشرف خان نن څنګه؟ پی ټي ایم کاناډا کړی. ډېره مننه خروټی صاحب، ډېره مننه. الله غم مه راکوه. تکل صاحب لرلم، دا د شیرجان تکل صاحب لایف یو موږ د پی ټي ایم کاناډا څخه څه میسیج ده تا خو نن دغه کوئ؟ نه نه پروا نه ده، دا خو فرینډلي ماحول ده. هغه پوښتنې موږ کولی شو چې د نړیوالو ته ورسوو او نړیوال موږ ته غوږ ونیسي. که موږ دلته تنظیم قوي کړو، تنظیم جوړ کړو او تنظیم افغانان د ځکه چې د افغانستان د کله چې طالبان افغانستان ته راغلل، ډېر افغانان کاناډا ته غربي ملکونو ته مهاجر شول. موږ په کار دي چې هغو ځوانانو کې په هغو ملکونو کې په هغو خلکو کې ځان هغه کړو، ځان منظم کړو. هغوی پی ټي ایم ته راغلل، پی ټي ایم په هغه کې منظم کړو، ځکه چې پرته له دې نه بله هېڅ لاره موږ سره نشته. ډېره مننه شیرجان تکل صاحب، ډېره مننه. الله دې نور
ډاکټر صاحب پی جی ایم کینیډا د پیرس لایف یو ته څه میسج ورکول غواړې خپل لرو بر وطن ته خپلو پښتنو افغانانو ته؟ انجینیر پاسون صاحب قانون پاسون صاحب ته څه میسج ورکول غواړې؟ نه دا دی زموږ ډاکټر سردار نعیم صاحب. ډاکټر صاحب تاسو د نن په پروګرام کې او د ټول لرو بر پښتنو افغانانو ته څه میسج لرئ؟ مننه قربان سپی کور په کواري روډ دی. زه د کوټ یم. زه د خیزي چې سبزه لوړو کله راغله کومه زما دا ختم څو راغله زه دا ختم کړم ته راځم. ورو مشکل وام نه کړو. دا د اوس سړی په لاس راغلی. امال عبدالله صاحب د پی ټي ایم کینیډا سره لایف یو موږ خیر سه څه پیغام لري د لر بر پښتنو افغانانو ته؟ سیګ راهیسي یو جنګ ختم نه چې سبل راشي بل جنګ ختم نه چې سبل راشي نه مو کورونا پامن کړي نه مو خلک پامن کړي نه مو طبيعي جرم پامن کړي نو بل اخر اوس دا نوبت زموږ د استاد د نسل ته رسیدل دا نسل د دې زموږ دا په خپل شهیدان د خانه مشرانو د پیغامونه د لاره دا وګوري او د دښمن د سیسي وګوري او د دغه ټول په نظر کې نیولو سره یو تصمیم ونیسي چې بل اخر موږ څنګه کولای شو خپل آینده مسؤلیت ته یو ودانه په کوم کار پرېږدو یو آباد افغانستان ورته پرېږدو خوشحاله او پرمختللی اقام تر شا پرېږدو. مننه قربان سمه ده. طبعا یو لایف را روان ول پی ټي ایم کینیډا سره یو ټیک شعر به راته وایي د رنډم نه ونیولې دی اچانک به راته وایي. خو څه به سیلفي دا سیلفي ده څه به هم له تاسو سره
ملګرو دا ډېر ستر شاعر دی ماشاءالله. هر ارمان وختته لمرینه اویزان کړم، سترګو ته به اور ورکړم عکس به دې وران کړم. دوه مخه شوم تاو په هر میدان لکه جعلي نوټ، مینې دې په ټولو بازارونو کې ارزان کړم. بلې به ډیوې کړم په ورغویو د زخمونو، زړه به داسې داغ داغ کړم چې ستوري به حیران کړم. توف لعنت زما په دې مرتد ضرورتونو، ټیټ سر یې په هر ډله د اوس پسې روان کړم. او دا جهنمي بیلتون زما لپاره بس و، بیا که تر جنت هم ځم والا که څوک جانان کړم. ډېره مننه ګرمان صاحب، ډېره مننه. نه نه قربان شم حاجي صاحب. حاجي صاحب څه پیغام د لربر پښتنو افغانانو ته؟ دا ټیم یوازې دا نه و چې شهیدانو عکسونه یې عوامو ته او افغانانو ته دا یو ډېر هغه ورکړي خبرتیا ورکړي چې دې خلکو د خاورې د قام لپاره سرونه قرباني شي او د دې مقدس لارې لپاره موږ تاسو ته دا پکار ده بس عقیده به تحقیق کړو او ویده افغانان راپورته کړو دې دواړو سپېڅلو شهیدانو بس دومره کولی شو دغه لاره به ساتو چې هغه ژوند وي چې په مرګ وي که د سر خدمت وي که زمونږ په مینه وي دغه د پاک لاره به دا بدماسه قربان صاحب حاجي صاحب الله دې غم راکړو. ډېره مننه حاجي صاحب. زکریا راځي باسم زه ورکوم زمری زمری چېرته زمری خان چېرته راځه راځه دغه دا زموږ ځوان ملګری زمری خان دی. زمری خانه څه پیغام دی دی لر بر پښتنو افغانانو ته؟ خدای مو آباد کړه. زه زیات خوشحاله یم، نن دلته ډېر ښه احساس کوم چې زموږ د غورځنګ ملګري دلته یو ځای شوي دي، پښتانه ملګري دي، ځوانان دي او په ټولو ملګرو باندې موږ غږ کوو چې د غورځنګ دپاره مکمل هلې ځلې وکړي، مکمل خپله مبارزه چې ده دا جاري وساتي او دا غورځنګ چې دی زموږ د ټولو شریک غورځنګ دی. نو د ټولو پښتنو نه د اتفاق د اتحاد او غوښتنه کوو چې پښتانه یو ځای شي، نو د هغې یو قوت یې نشي ماتولی. ډېره زیاته مننه، خوشحاله او باد Kako ti ne upravljaju, baš sve. No. دا د زموږ مشر ډاکټر نعیم لایف ډاکټر نعیم ځان ته یو سړی دی، الله پاک دې دغه غم موږ ته نه راکړي. پیچیم کینډا ډېره مننه. نو لیجي خو ټول یوه دي، کندهاري دي که دغه دي. دی د جلال آباد دی، زه د کوټ یم. لاروبر یم لاروبر دغه دی، لاروبر یو افغان. نو ملګرو ډېره مننه تاسو زموږ سره واست. په خدای مې سپارم زموږ پروګرام پای ته ورسېدی. الله دې پر ټول لاروبر کې ارامي راولي. اردګار دې زموږ په ښایسته ښار کوټه کې ارامي راولي. داسې یو 15 ورځې کې ډېر بدال دی په کوټه کې. خدای پاک دې کوټه کې امین امین. ډېره مننه. خدای مې سپارم. د خدای په امان.